علیکم ورونه او خویندو او محترمو مشرانو. زه اوس روان یم بازار ته او بازار نه زه بازار کې به کور ته او نن به سپورت ورځ ده. نن به زه سپورت کوم او زه تاسو ته ښیم زه سره کوم سپورت کوم. پرون به کور وکړ او سبا ته زه بیا کور کوم او بیا نن زه سپورت کوم او سکیت بورد کوم او باسکتبال کوم. بیا زه تاسو ته وښیم. زه اوس په پارک کې یم او زما خپل ځان سره سکیت بورد راوړی دی او زه سکیت بورد کوم. تاسو ته هم بیا ښیم سره کوم باید سکیت بورد وکړئ. نور زه کیدای شي اوس سکیلرز هم وکړم سکیټس او سکیټس هم به تاسو ته وښیم. خیر سره کوم باید سکیت بورد وکړئ. تو باید خوا د باید مخ ته ځای کې باید کیدی او څپې نه باید وخلی او بیا دغسې خوا ته کیدی او کله خوا ته داسې کېښله بیا تو دغه خوا باید داسې لږ باید کیدی او بیا داسې راشي. د په سخته په کامرې کې تاسو ته وښیم. دغسې باید لاړ شي. موږ خپل سکیت بورد وکړ او زه اوس کور ته روان یم. خپل سکیت بوټان ورما سکیت بوټونه او بیا زه سکیټینګ کوم. تاسو ته بیا وښیم سره کوم سکیټینګ باید وکړئ. یو زه کور ته روان یم. زه تقریبا نیمه ساعت به دورې جوړې کړه او سپورت به وکړ. ما تاسو ته ښیلی سره کوم بایسکلرز هم وکړئ. اوس لږ پخه وښیم. بیا زه خپل چینل کې زه یو ویډیو جوړوم سره کوم تاسو سکیلرز زده کولی شئ هم په انګریزي کې جوړوم او بیا زه اوس لږ پخه تاسو ته ښیم سره کوم سکیټینګ باید وکړئ. کله شروع کوئ ښه ته اول په چمن پسې ودرېږئ. چمن پسې ودرېږه او خپل بالانس باید وکړه او بیا په دې په مځکه پسې ودرېږه او بیا دغسې لږ پخه ودرېږه او خپل بالانس دغسې پیدا وکړه او باید ورو ورو باید شروع شي. داسې باید وکړئ. زه سره کوم کومه داسې او کله رم کوئ بیا تاسو سره سر ته خپې سره رم دی او بیا دغسې باید خوا ته جګه کړئ. بیا زه یو ویډیو خپل چینل کې جوړوم او بیا ویډیو نه بیا زه تاسو ته ښیم سره کوم سکیټینګ کې